انډیا باره کې تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې د وبا د لاسه په ډیر بد حال دي. په زرګونو خلک مړه شول، څه خلک په هسپتالونو کې پراته دي، د مرګ او ژوند په کشمکش کې دي. په دې دوران کې ځینې خلکو خپل بوتان هم مات کړي دي، ځکه چې وایي دا څنګه موږ ټول عمر د دې عبادت وکړو او زموږ مرسته نه کوي. نو رښتیا هم چې شرک وي او حقیقي دین صرف اسلام دی، چې اوس د هندوستان په مختلفو ښارونو کې د مسلمانانو لپاره مسجدونه هم منځل شوي دي او دا کار خپله د هندوستان پولیسو کړی دی چې مسلمانان دې راشي او لمونځ دې وکړي. ډېرو خلکو د مسلمانانو نه غوښتنه کړې چې هندوستان ته دعاګانې وکړي، ځکه چې د دوی کوم د لاس جوړ شوي بوتانو او دوی ورته نعوذ بالله خدایان ویل، نو هغوی هم هیڅ ونه کړل او بېشکه چې هغوی هیڅ نشي کولی. اوس خو دا خبره واضحه شوه چې اسلام یو پاک او سپېڅلی دین دی. داسې ښکاري چې د کشمیر د مسلمانانو دعا خدای پاک قبوله کړه، ځکه چې په کشمیر په مسلمانانو د هندوستان لخوا بې حده ظلم شوی و. هغوی په کورونو کې کېنول شوي او هر څوک به چې د کور نه راوتل نو په ډزو به ویشتل کېدل. رښتیا هم چې د الله پاک نیول ډېر سخت وي. دا خلک یې دومره په دردناک عذاب کې ګرفتار کړي چې اوس په کورونو کې دننه ناست دي او هیڅ چاته اجازت نشته چې د کورونو نه بهر راوځي. داسې حالاتو کې الله تعالی ته متوجه کېدل پکار دي او الله تعالی نه معافیانې غوښتل پکار دي چې دا عذاب زمونږ اړخ ته رانشي، ځکه چې نن سبا خو مسلمانان هم د الله پاک ډېر نافرمانیانې کوي او داسې ظلمونه او قتلونه او ناروا زیاتي شروع دي چې د انسان ذهن ورته کار پرېږدي. الله تعالی د ټولو هندوانو ته هدایت ور په برخه کړي چې بت پرستي پرېږدي او اسلام کې داخل شي او پاک رب د ټول اهل اسلام له دې عذاب نه وساتي.